دا فابریکه چې د کشمشو پروسس ته ځانګړې شوې ده د کرنیزو محصولاتو د ارزښت لوړولو ترڅنګ سلګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابروي، د سیمې اقتصاد ته حرکت ورکوي او د بهرنیو اسعارو د انتقال لپاره غوره سرچینه ګرځي. د افغانستان اسلامي امارت له راتګ وروسته د نورو برخو ترڅنګ د کرنې سکتور ته هم ځانګړې پاملرنه شوې ده. د کرنې د پراختیا او پیاوړتیا په موخه مو د اوبو مدیریت بېلابېلې پروژې پیل کړي څو د هېواد کرنیز اقتصاد وده وکړي. هغه څه چې زموږ بزګران یې تولیدوي او د هېواد د داخلي اړتیاوو اضافه وي باید بهرني هېوادونو ته صادر شي. اسلامي امارت په دې تړاو د سیمې او نړۍ له هېوادونو سره د اسانتیاوو رامنځته کولو په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه مو نندارتونونه جوړ کړي، پر بهرنیو وارداتو مو تعرفې زیاتې کړي او د صادراتو په برخه کې مو ګڼې اسانتیاوې هم رامنځته کړي دي. دغه راز د کرنې سکتور د پیاوړتیا لپاره مو د کورنیو کرنیزو محصولاتو کارول لومړیتوب کې نیولی دي. د اوبو لګولو سیستمونو د ښه والي سړو خونو د ایجاد او د پروسس او بسته‌بندۍ خونو د جوړولو په برخه کې پرمختګ شوی دی. د کرنیز سکتور په ګډون چې د افغانستان څومره توکي بهر ته صادریږي باید کیفیت او بسته‌بندي یې ډېره توجه وشي، ځکه دا زموږ د ټولو سکتورونو د پیاوړتیا د افغانستان اعتبار او سوداګریزو اړیکو لپاره ډېر مهم دی. اسلامي امارت د سیمه ییز استحصال د پیاوړتیا او پراختیا لپاره هڅې کوي. د دې هڅو یوه موخه دا ده چې موږ د سیمې او نړۍ له هېوادونو سره لا ډېر نږدې او زموږ د تولیداتو او محصولاتو په اسانه، ارزانه او چټک ډول نورو بازارونو ته ورسیږي. له نیکه مرغه د اوسپنې پټلۍ شبکې پراختیا موندلې او د ډېرو هېوادونو سره مو سوداګریزې اړیکې ټینګې او پراخې شوي دي. همداراز هڅه کوو چې د لاجوردو دهلیز په بشپړ ډول فعال شي. په دې اړه مو د ایکو سازمان وروستي غونډه کې هم یادونه وکړه چې دا دهلیز د سیمه ییز اتصال لپاره ډېر مهم دی. اسلامي امارت غواړي چې افغانستان د اروپا بازارونو ته اسانه لاسرسی ولري، څو له یوې خوا واردات ولرو او له بلې خوا مو د هېواد توکي اروپایي بازارونو ته په لنډه، اسانه او ارزانه لار ورسیږي. د اسلامي امارت لخوا خصوصي سکتور ته ځانګړی اهمیت ورکړل شوی دی. داخلي او بهرنیو پانګوالو لپاره مو لازمې اسانتیاوې برابرې کړي دي. د جواز اخیستو اسانه پروسه، د مالیاتو مناسب نظام، مالیاتي معافیت، په صنعتي پارکونو کې د فابریکو لپاره د ځمکو ورکړه، برېښنا، ترانسپورټ او نورو اړینو خدماتو ته لاسرسی، دا ټول هغه اقدامات دي چې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د باور وړ او ډاډ فضا برابروي. موږ یوازې په زراعت او صنعت کې نه بلکې د کانونو، انرژي، مخابراتو، ترانسپورټ او خدماتو په برخه کې هم پانګونې ته زمینه برابره کړې ده. دا زموږ د اقتصاد تنوع او د بازار اړتیاوو ته پر وخت او مناسب ځواب ورکول نښه ده. د افغانستان محصولاتو لپاره نړیوال بازار ته لار پرانیستل زموږ له اصلي اهدافو څخه دی. د فابریکې له مسؤلینو څخه غوښتنه کوم چې د کمیت پر ځای کیفیت ته لومړیتوب ورکړي
او معیاري بسته‌بندي ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي چې دا کار به زموږ صادراتو ته نوې روح ورکړي او د نورو پانګوالو د جلب او جذب لپاره به یوه ښه بیلګه شي. په پای کې غواړم د دغې فابریکې مسؤلینو او ټولو کارکوونکو څخه ځانګړې مننه وکړم چې د هېواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره یې یو مهم ګام اخیستی دی. اسلامي امارات به تل ستاسو ترڅنګ وي او موږ ژمن یو چې د یو باثباته تولیدي صادروونکي او پرمختللي افغانستان لپاره ګډ کار وکړو. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومیږي چې د کابل ولایت شمالي ولسوالي یو زراعتي ولسوالي دی چې تل په زراعت کې لاسته راوړنې لري او خپل هیواد یې خود کې پاک کړی دی. نو موږ د ټولو هېڅ څخه هیله کېږي چې نور هم په دې برخه کې کوشش وکړي او امارت اسلامي خپل د شته امکانات ستاسو سره پوره ملاتړ کوي. دا چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، 85 سلنه خلک په زراعت او په مالدارۍ باندې مصروف دي. نو زراعت ته کار کول دا د 85 سلنه خلکو ته کار کول دي او دا هم یو حقیقت دی. که چېرته زموږ 85 سلنه خلک اقتصاد جوړ شي نو په خپله د 25% خلکو اقتصاد خپله ورسره جوړوي. دا چې وزارت زراعت مسؤلیت لري چې د زراعت په بحث کې د مالدارۍ په بحث کې د خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي او دا کار هم یو نتیجه بحث او د نتیجه لرلو والا کار وي. ورونو الحمدلله وزارت زراعت د دې فابریکې د دې شرکت مسؤلینو ته ډاډ ورکوي چې موږ تخنیکی ټیم په هر وخت کې د ستاسو سره مرسته کولی شي. هر زیاد که ما میتونیم کشمش افغانستان را صادر کنیم همه زیاد پول پس میاد به دهقانای افغانستان، به دولت بودجه افغانستان. در زمان 40 سال 50 سال پیش ما بخل 20% صادرات کشمش داشتیم در بین المللی، حالا بخل ما 30% داریم. از این کار خرابتر زیاد کشورها کشمش ما را میگیره صادر میکنه در نام خودشان. امی پول که باید پس در افغانستان بیاد در خارج میمونه، در کشورها پیش میاد. با بعد ترتیب ما مشکلات افغانستان دیدیم، ما میخواستیم که فابریکه جور شود در حالت که ما میتونیم به وطن کمک کنیم به دهقانا. هر کس زیاد کشمش در نام افغانستان صادر شود همین کل اندیشه ما بود. همین سکتر افغانستان زیاد مشکلات زیاد داره. یک مشکلات ما زیاد داریم که چخمی دهقانا کشمش تولید میکنن، کشمش در خاک میمانن، زیاد ضربه در سر کشمش میاره در سر صادرات. از مت کشورهای بین المللی زیاد کشمش افغانستان دیگر نمیگیره. این مشکلات که ما دیدیم ما گفتیم که ما باید یک کمک کنیم. بهترین ماشینا رو از ترکیه ما آوردیم، بهترین ماشینا از اروپا ما آوردیم. با کمک آجیس گلابخان
امی فابریکه صورت گرفت پیش رفتیم.